بسم الله الرحمن الرحیم. نن په سیسیس کې موږ ولسم درس وایو او په دې درس کې نن موږ په کرسر باندې بحث کوو چې کرسر څه شی ده او کومې پراپرټۍ د کرسر لپاره د پراپرټي کومې ویلوګانې موجودې دي. نو نن په دې باندې بحث کوو. نو کرسر خو تاسې پوهېږئ چې کرسر څه شی ده. کله چې زه موس یو خوا بلې خوا خوروم، د خورېدو سره دلته یو نشان یو خوا بلې خوا خوري چې دغه نشان ته څه ویل کېږي؟ کرسر ویل کېږي. دا کرسر چې دا په هر الیمنټ باندې خپل ځان ته یو هغه لري، یو شکل لري، خپل یو نشان لري چې دغه نشان موږ کولی شو په هر الیمنټ باندې د خپلې خوښې مطابق یې جوړ کړو، د خپلې خوښې مطابق یې برابر کړو. مثلا دلته اوس ګورو په عادي ځایونو کې، تاسې فکر وکړئ دغه ته په عادي ځایونو کې موږ چې کله دا موس یو خوا بلې خوا خورو نو دلته دغه نشان د چی نشان ده؟ د غشي نشان ده. خو کله چې دلته راوړو دغه ځای کې د لیکنې ځای ته یې راوړو، بیا دلته دغه د لیکنې ځای کې بیا ندایه ته ورته علامه دغه د لیکنې هغه ورکوي، نشان ورکوي. صحیح ده؟ دلته اوس د لیکنې نشان ده. همدغه شان په بل ځای کې بیا بل ډول نشان وي. صحیح ده؟ لکه ځینې ځایونو کې بیا د لاس نشان ورکوي یا د ویټ نشان ورکوي یا بل څه یا بل څه. نو دغه چې دا دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته کرسر ویل کېږي. اوس مثلا دغه ټیبل دغه ځای ته راوړو، ګوره دلته بیا د هغه نشان ورکوي، د ریسایز نشان ورکوي. او همدغه شان که پاسه یې په راوړو بیا د مو نشان ورکوي، ګوره دا د مو یو خوا بلې خوا د حرکت نشان ورکوي. نو دغه ټول نشانونه دي. غواړو چې دا نشانونه موږ په خپله خوښه بدل کړو، خپل دا خو سیستم لخوا دي، په خپله خوښه یې بدل کړو، نو موږ دا کولی شو. صحیح ده؟ نو دا کار د چیل طریقه کېدلی شي؟ دا کار د سی ایس ایس کې د کرسر پراپرټي لخوا کېدلی شي، او کرسر پراپرټي کې بیا موږ مختلفې دغه ډول ویلوګانې ورکولی شو. دغه ټولې ویلوګانې د چی لپاره دي؟ د کرسر پراپرټي لپاره دي. ورس فرض مثال زه راځم دلته یو شی جوړوم په HTML صفحه کې، دلته H1 اخلمه. صحیح ده؟ او H1 کې زه ورته لیکم چې کرسر. صحیح ده؟ همدغه شان د دې نه وروسته راځم یو بل نشان اخلم، مثلا یو بل H2 اخلم، H2 او په دې کې لیکم چې لینک، دې کې مې لینک ولیکم. همدغه شان راځم H3 اخلم. صحیح ده؟ دې کې شو لیکم، هسې مې یو څه شی کې ولیکل. ښه، نو زه راځم دغسې کوم، د دې نه وروسته راځم دا صفحه ریفریش کوم، نو کرسر لینک شو دغه موږ ته اوس جوړ شو. اوس که دغه براوزر زه عادي صفحه کې خوا دې خوا ګرځم، نو د پوینټر د هغه نشان چې ده، د کرسر نشان چې ده، یو غشی ده. که کله دلته راسم د کرسر ته دغه ځای ته چې راځم، نو دلته نشان په شي بدلیږي؟ هغه د ټکسټ په نشان باندې بدلیږي، د لیکنې په نشان بدلیږي. دلته هم همدغه شان، دلته هم شو کې هم همدغه شان. صحیح ده؟ اوس زه غواړم چې دا د هرې الیمنټ باندې ځان ته د خپلې خوښې مطابق برابر کړم. نو موږ راځو چېرته؟ سی ایس ایس ته، سټایل ته. په سټایل کې زه H1 ورته وایم. صحیح ده؟ H1 باندې دا خو سلیکټر ته موږ کاروو که نه؟ نو دغه سلیکټر د H1 الیمنټ باندې ما ته کرسر سره کوم راوړه؟ کرسر ما ته راوړه کوم نشان راته راوړه؟ زه ورته وایم چې د هیلپ نشان راته راوړه. صحیح ده؟ او H2 کې ورته وایم، H2 کې زه ورته وایم چې کرسر ما ته د چی نشان راوړه؟ د الایز نشان راته راوړه. صحیح ده؟ H3 کې زه ورته وایم چې کرسر نشان ما ته راوړه د چی، کرسر نشان ما ته د ناٹ الاؤډ نشان راوړه. صحیح ده؟ نو دغه څو نشانونه ما دلته د هر یو الیمنټ لپاره بیل بیل نشان انتخاب کړ. کله چې زه راځم دغه ځای باندې کلیک کوم، ګوره دلته د چی نشان راځي؟ د هیلپ نشان راځي. وبخښئ، الایز نشان راځي. ده نه، دا د هیلپ نشان ده. دا چې ده دا د الایز، دغه چې ده دا د الایز نشان ده. صحیح ده؟ دا د لینک باندې. کله چې شو ته راسو، شو کې بیا د ناٹ الاؤډ نشان ده. ګوره دا چی نشان ده؟ ناٹ الاؤډ نشان ده. همدغه شان تاسې دغه نور نشانونه هم کارولی شئ. مثلا زه غواړم چې کراس هیر وکاروم، ګرب وکاروم، ټکسټ وکاروم،
نارت ریسایز وکاروم، نارت ویست ریسایز وکاروم، ایست ریسایز وکاروم، ویست ریسایز وکاروم، ساوت ریسایز وکاروم، ساوت ایست ریسایز وکاروم، ساوت ویست ریسایز وکاروم. همدغه شان مختلف نور. صحیح ده. اوس دغه کې زه مثلا راځم دلته دې ته وایم چې نارت ویست ریسایز. صحیح ده. او دې کې ورته وایم چې نارت ریسایز. صحیح ده. او دې کې ورته وایم چې نارت ایست ریسایز. صحیح ده. ګوره دا د ریسایز مربوطه دي. کنټرول ایس سیو کوم یې دې نه وروسته راځم دغه ریفریش کوم. صحیح ده. اوس دې ته که وګورو دا د نارت څه شی سو د نارت ویست او دا د نارت ایست سو. صحیح سو. او دا چې سو دا د نارت نشان سو. نو دغه چې سو دا د نارت ایست ریسایز سو، نارت ویست ریسایز سو. او دا چې سو د نارت ریسایز سو. صحیح ده. ګوره موږ دې ته نارت ریسایز ورکړی دا، بل د نارت ایست ریسایز مو ورته ورکړی، بل د نارت ویست ریسایز مو ورکړی. نو دغه ټول هغه څه شی کارولی سئ تاسې دغه نشانونه ټول تاسې وګورئ، تطبیق یې کئ او ویې کاروئ. صحیح ده. نن لپاره همدومره به درس بس ده. د ویډیو لنډه لنډه جوړه کړو تر څو تاسې د ویډیو نه تنګ نه سئ او درس په ښه ډول باندې زده کړئ.